بحر چې روانې وي په دریاب کې بما په غشي باندې ينفع الناس چې فایده ده پکې خلکو ته. اوس کشتۍ د څومره لوی شیان پکې بار دي. قانون لري طالبانو. علما وایي د اوبو قانون دا ده، یو شی راواخله طالبانو، مثلا دا کتاب راواخله، دا کتاب دی چې راواخیسته همدومره یو پلاستیک راواخله، له اوبو نه یې ډکه بیا له دې سره وتله. کتاب به دروند سي که اوبه، ما به له ځانه به خبرې نه کوئ، اوبه به دروند سي که دا کتاب نه درندېږي، اوبه نه درندېږي. دومره نری اوبه چې راواخلي که نه همدومره چې هغې حجم یې همدومره د کتابو سره وتلې، څوک درندېږي؟ کتاب درندېږي. نو که هغه اوبه سپکې سولې په دغه شي باندې او دا شی پې دروند سو طالبانو، بیا چې اوبو کې واچوي ډوبېږي دا شی. دا کتاب اوبو کې واچوي ډوبېږي، دا چې اوبو کې واچوي ګوګانو ته ګوره. نو مجبور یم دا درته ووایم، دا وینئ همدومره پلاستیک راواخلې همداسې اوبو نه یې ډک کړئ، هغه درونده که دا دروند دې سره وتلی، دا دروند سو. نو قانون دا د طالبانو چې اوبو ته ور واچوي دا ډوبېږي. که هغه اوبه پې سپکې سوې دا دروند سو، بیا دا شی اوبه ډوبوي. او که عکس سو دا سپک سو، بل شی راواخلی، داسې شی مات پخوانی ټوپ راواخلی، ټوپ خو پېژنئ، ټوپ راواخلی دومره غاټ ټوپ یا بوغۍ پخوانی راواخلی، هماغومره اندازه که درته اوبه ورسره هغه کیه وتلی. پخوانی یو طرف کې کېدی اوبه نه هماغومره ډېرې اوبه لکه دا چې پړسېدلې دغومره اوبه سره وتللې، بیا څوک درنده سو. نو بیا دا شی اوبه نه ډوبوي پخوانی. او که مساوي ول د اوبو په سر باندې ولاړ. که تاسې فکر وکړئ کله چې سیلاب راسي وچ لرګي په سر ولاړ او لامده لرګي ډوبوي. که وچ لرګی څوک دا یو قانون د طالبانو. مایه الله څنګه پیدا کړی طالبانو، نو مایه ولې اوبه نه ډوبوي؟ اوس یو دومره مایه راواخلم دغومره اوبه ورسره واخلم، مایه دروند د طالبانو که اوبه خو ګوره داسې خوله نه مازې خبر مه راباسئ. ښه فکر وکړئ چې مایه غوښه ده، غوښه درنده وي مایه چې مړ کې طالبانو مړ یې کې که نه بیا اوبو ته ور واچو ډوبېږي که په سر یې درېږي چې ناسې چیرې کې بیا که نه. داسې غوښه راواخله دا مایه یې داسې وش کوه پرې که خېټه یې بیا اوبو ته ور واچوه چې چېرته ځي لاندې ځي. خو طالبانو ښه چې مایه بیا نو د پاس څنګه راخیږي. ته د الله عجیب نظام ته ګوره. مایه چې دغومره غوښې که درته د مایې که درته اوبه راواخلي مایه یې پې دروند د طالبانو دغومره اوبو که درته. خو مایه چې کله کته ځي کته روان سي، هلته چې بیرته غواړي چې پورته راوخیږي بیا الله د ده رعا هغه پړپوس یې څه د طالبانو هغې کې هوا دی جمع کي، هوا جمع کي غټ سي، دومره اندازه که درته سي چې بیا د ده جسم راواخلي او اوبه راواخلي بیا اوبه په ده څوک کي بیا طالبانو د اوبو سر ته دی راوخیږي. دومره عجیب نظام. نو خدای وایي چې خو هلته کېږي چې الله تا ته وایي والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس، چې ته یې پلټنه وکړې تحقیقات وکړې. وما انزل الله من السماء من ماء، وما هغه چې الله نازل کړي دي له اسمان نه اوبه. طالبانو دریابونو کې دومره ډېر شیان شته که نه چې ته به ورته حیرانه سي، خو په دریابونو باندې هم ټول واک د چا د کاپیرانو ده. تاسې دا ویډیوګانې لیدلي چې کاپیران د اوبو په منځ کې ګرځي راګرځي؟ مسلمان مو چېرته لیدلی ده؟ نه هغه یې خپل. زه طالبانو دا کوم موسی علیه السلام چې کوم بحر قلزم کې غرق سوی دلته چې موږ تللي ولو سړي پکې ولم دا پلټنې یې کولې، موږ ګوجی ورته وایي پېژنې یو شی د وړکیو مالکانو پسې تړي ده سوزنیو پورې ګوجی ورته وایي. نو دا دومره ډېر د سیند په غاړه پراته ول نو دوی هلته اوبو کې ورننه به وتل بیا به راووتل ماشینونه یې ځانو پسې تړلي وو تحقیقات یې کول علمي تحقیقات یې کول چې دلته چی دي ستا دا نسته دا څه شی پیدا کو یا پوت د مرود. خو دلته نسته دا صدفونه مدفونه
مسلمانان خاندي پلارو نیکه مې ګټلي. هغې هلته چېرته روان دي په دریابونو کې اوس څه رقم ته شیان جوړ کړل. طالبانو داسې توغندي اوس په دریاب کې جوړ کړي دي چې ټول مزل دریاب کې کوي. هېڅ معلومات نه کېږي دریاب کې ځي کوم ځای کې چې بیړۍ ولاړه دلته ورته راوځي ولي. دومره پرمختګ یې وکړه. مسلمانان په څه شي باندې لګیا دي وي دا خو دې موږ قرآن کې نشته. بس چې نشته د موږ هم نه کوو توکل به کوو. موږ ته به دا خبرې نه کوي د وسلې خبر موږ دغسې ډېر تکړه یو. نو دغسې چې ورځې په دا سر دي ولي بې چی سو نو خو ته خو هم لږ کار ماته وکړه که نه چې کار وشي.